دا 15000 افغانۍ دي، دا تصدیقنامه ده، ښه د ځان سره یې وساته، مبارک شه. څه نومېږي؟ نور آغا هغه راته څنګه جې راځه دا هم لري دې راته نه پکې ځنه پکې هغه خواته مګر ځوابل دا 15000 افغانۍ دي وروره، دا ستا تصدیقنامه ده د لیکېدو، ښه مبارک شه. راځه چیرته عزت الله د ما چې جو پاز مې کو را چیرې چې خاطر چیرته دا وروره 15000 افغانۍ دي، ښه دا تصدیقنامه ده د لیکېدو، مبارک شه. وحید الله وحید الله راځه راس جس دا 15000 افغانۍ دي وروره، او دا د تصدیقنامه ده د لیکېدو، مبارک شه. فقیر محمد دا وروره 15000 افغانۍ دي، او دا ستا تصدیقنامه ده د لیکېدو، مبارک شه. شفیق محمد شفیق لادی شفیق محمد چشمی تلفن بڅنګه تلفن کې حضرت الله د پلار نوم څه دی؟ پیدا محمد. د نیکه نوم؟ سردار محمد. د کوم ولایت؟ کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د دې سبزي درکړي. ښه وظیفه دې شي؟ دلې په کلي کې په دې سبزي کې و د مخکې محمد نبي کومندان سره و، بیا اوس سید مات کومندان سره و. ښه دغه وې چې شوي په اردو کې وې په یا مالي پولیس مالي پولیس وې. ښه څو عمر کېږي چې نیول شوی؟ لس میاشتې مې پرس وې، 18 مې روانه وه. ښه دونه وخت یې تېر کړی دی. نوم دې څه دی ورور؟ فقیر محمد. د پلار نوم څه دی؟ نور احمد ګل. د نیکه نوم څه دی؟ ګل باس. د کوم ولایت یې؟ کونړ. د کومې ولسوالۍ؟ اړونګي. د کوم کلي؟ کولک. وظیفه دې څه شوه؟ ملي اردو کې سرباز وم. وظیفه دې چیرې وه؟ خاص روزګار. خاص روزګان کې وه؟ ګرفتاري دې خاص روزګان کې شوې ده؟ کارډ نمبر یې څو دی؟ کارډ نمبر مې 650 شي یو درشه 900 ښه څو عمر دې وظیفه کړې؟ ماربې وظیفه شپږ میاشتې کېږي. شپږ میاشتې. څه وخت نیول شوی؟ 2 کاله مو شو. 2 کاله دې پوره دي اوس خلاص ولې؟ نوم دې څه دی ورور؟ عزت الله. د پلار نوم څه دی؟ نصیر خان. د نیکه نوم څه دی؟ عبدالبصیر. د کوم ولایت یې؟ جلال آباد. د کومې ولسوالۍ یې؟ جامې ولسوالۍ. د کوم کلي یې؟ نواباد. وظیفه دې څه شوه؟ ملي اردو. څه شوې په وظیفه کې؟ سرباز وم. سرباز وې. وظیفه دې چیرې اجرا کوه؟ په خاص روزګار. تعلیم دې چیرې کړی؟ کندهار کې. کندهار کې دې کړی؟ کندهار په کوم ځای؟ کندهار په تعلیم مرکز کې. ښه کارډ نمبر څو دی؟ هغه رانیر شوی دی. ښه د ټولۍ مشر و داسې څوک نه پېژنم. نوم دې یار دی؟ په کوم ځای ګرفتار شو؟ په خاص روزګار کې. څو وخت بندي وې؟ 2 کاله برابر دی. اوس آزاد شول. نوم دې څه دی ورور؟ حبیب جاوید. د پلار نوم دې؟ ولایت محمد باراد. د نیکه نوم دې؟ غلام حبیب. د کوم ولایت؟ ولایت نورستان. کومې ولسوالۍ؟ ولسوالۍ کامدیش. د کوم کلي؟ کری سارت. وظیفه دې څه شوه؟ وظیفه اردو ما. اردو کې څه شوې؟ ضابط. ضابط وې؟ وظیفه کې کارډ نمبر څو دی؟ کارډ نمبر یې زده نه دی. یار دې دی؟ د ستاسې د چې چیرې مې تعلیم کړی د هغه د چا چیرې مې تعلیم کړی؟ کابل کې. کابل کې مرکز تعلیم. هغه نمبر دې نه دی پای کم؟ نه. ښه ټولۍ مشر نوم دې نه دی زده؟ نه اوس یې زده شو. ښه څو عمر کېږي چې بندي وې؟ 2 کاله کېږي. چیرې ونیولې؟ چورې کې. په چوره کې ونیولې؟ ښه غلام الدین. د پلار نوم څه دی؟ عظیم الدین. د نیکه نوم؟ حامدین. د کوم ولایت؟ لغمان ولایت. د کومې ولسوالۍ؟ علیشنګ ولسوالۍ. ښه کوم کلی مو دی؟
معصمود کلی وظیفه دې څه شوه؟ اردو ملي او څه شوې په وظیفه کې؟ سرباز سرباز بیا و تعلیم دې چیرې کړی؟ تعلیم کابل کې ښه د ټول کارډ نمبر دې څو دی؟ کارډ نمبر ما نه هیر دی ټولې مشر نوم څه شي؟ ټولې مشر نوم مرکز تعلیمي ټولې مشر دی مرکز د مرکز نوم نه دی معلوم چې د تعلیم؟ نه امالته مرکز تعلیمي کابل کې تعلیم کړی دی ما رمبر نوم نه رانه هیر دی ښه څه وخت نیمه سوی؟ 2 کاله کېږي 2 کاله تېر کړه بابا ټول څو عمر وظیفه کړې ده؟ 1 کال مې وظیفه کړی دی نوم دې څه دی ورور؟ امین الله د پلار نوم څه دی؟ جامې الله د نیکه نوم؟ اجلال محمد د کوم ولایت؟ کندهار ولایت د کومې ولسوالۍ؟ میوند ولسوالۍ د کوم کلي میوند؟ میوند کې حالت د ښکاري ښه وظیفه دې څه شوه؟ سرباز و سرباز وې اردو کې عسکر وې محلي پولیس په چیش کې؟ په پولیس کې په مالي کې یا په ملي پولیس ملي پولیس کې و ښه د کارډ نمبر دې په یاد دی؟ یا هیر سوی دی کارډ خو دې درلودی نو ښه معاش خو دې اخیستی؟ ښه صحیح او تعلیم دې چیرې کړی دی؟ حالت په هلمند کې په هلمند کې څو عمر دې تعلیم کړی؟ 3 میاشتې 3 میاشتې تعلیم کړی بیا راوتلی دغه بیا اوس بیرته تللی ښه دغه تل څو عمر مې دغه کړی ته وظیفه دې څو عمر کړې ده؟ وظیفه مې ډېر وخت کړی اندازاً دغه 1 کال کړی یو کال وظیفه کړې ده او چیرې ونیوه شوی؟ په میوند کې په میوند کې ونیوه شوی څو وخت کېږي د باندې؟ دغه 8 میاشتې کېږي 8 میاشتې کېږي چې بندي وې اوس یې لاس بلې ښه ازه صحیح دی وروره لږ په زوره خبره وکړه بیخي نامې یې ولا چې په دا ګرد کې ته نامې ښه د پلار نوم څه دی؟ سرور جان ماما و د نیکه نوم څه دی؟ ګلاب جان د کوم ولایت یې؟ د کندهار یې و د کومې ولسوالۍ یې؟ د ژړۍ ولسوالۍ د کوم کلي یې؟ د نلغام یې و صحیح دی ورور کور دې ودان وظیفه دې څه شوه؟ داسې په دغسې سرباز بیا و ښه څو عمر دې وظیفه کړې دي خدمت دې څو وخت کړی دی دغه ته وطن ته؟ 2-3 کاله دې خدمت کړی دی و ښه 2-3 کاله دې خدمت کړی دی نو دغه کېږي کارډ تنخوا دې اخیستې ده معاش؟ ښه یو 2-3 4 واره دې تنخوا هم اخیستې ده کور دې هم په چلولی دی ښه دوا دې څه ښه کارډ نمبر در معلوم دی؟ کارډ نمبر دې په یاد دی؟ ښه څه وخت یې نیولی وې؟ چیرې ونیولې؟ په کوم ځای کې؟ سګرېټ څکوي وې نیولې؟ ښه د نشې په حالات کې وې که داسې سم ښه وظیفه دې چیرې اجرا کول دغه خدمت دې چیرې کوئ؟ یا دا وظیفه چې دې کول په کوم ځای کې وې؟ پوسته کې وې په ولایت کې وې په ولسوالي کې وې؟ ښه 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 معنا اوس سګرېټ نه ته خبرې نه سې کوی د واجس نوم دې څه دی ورور؟ د پلار نوم څه دی؟ د نیکه نوم څه دی؟ د کوم ولایت؟ د کوم ولسوالۍ؟ کوم کلي؟ وظیفه دې څه ده؟ اردو کې څه شی؟ سرباز یې کارډ نمبر دې څو دی؟ کارډ نمبر مې اوس یاد وتی د ولې ګور دې یاد وتل تعلیم چیرې کړی؟ کابل کې کابل په کوم ځای کې؟ مرکز تعلیمي کې کابل ښه مرکز تعلیمي کې و ټول مشر نوم دې نه دی زده؟ ښه گرفتاری چیرې گرفتار شوی؟ خاص روزګان خاص روزګان کې څو وخت بندي وې؟ 2 کال تېر کړه اوس یې لاس وې نوم دې څه دی؟ شاهد الله د پلار نوم څه دی؟ ترګوال د نیکه نوم؟ الف ګل د کوم ولایت یې؟ خوست کومې ولسوالۍ یې؟ الشیر کوم کلي یې؟ ښکاري کلی ښه وظیفه دې چیرې وه؟ په میوند کې میوند کې وظیفه کې څه شی؟ عسکر عسکر یې د ملي اردو کې خو نه یا هغه کې پولیس کې وې ښه د کارډ نمبر څو دی؟ پاته نه ښه د تعلیم چیرې کړی دی ستاسو؟ تعلیم مې نه ده کړی محلي پولیس ثبت شوی نه محلي پولیس یې ښه صحیح څومره وخت کېږي چې بندي وې؟ 2.5 کال تېر کړي 2.5 کاله دا 2 کاله 2.5 کاله داسې کېږي اوس رایې لاس وې څه دی ورور؟ عبدالحق د پلار نوم څه دی؟ علي بیگ د نیکه نوم څه دی؟ نور محمد خان د کوم ولایت یې؟ په
پکتیا د کومې ولسوالۍ یې؟ مرکز ګردیز د کوم کلي یې؟ دریابونه قدرت ښه وظیفه دې څه شي وه؟ ملي اردو څه شي وې په وظیفه کې؟ عسکر وې؟ سرباز وې اوه؟ سرباز ښه وظیفه دې چیرې وه؟ خاص روزګار د کارت نمبر څه و؟ عنایت شوی تعلیم دې چیرې کړی؟ کابل کابل کې کوم ځای کې د کابل؟ کابل یا ځای نه دی معلوم کابل کې؟ یا ښه څو عمر دې وظیفه کړې؟ 21 میاشتې 21 میاشتې څه وخت نیوه شوی؟ تقریبا 2 کاله بند کې وتړل او 21 میاشتې مسکري کې وه ښه اوس خلاص وې اوس خلاص صحیح د طرفه خلک یې داسې خبرې کړي نوم دې څه دی ورور؟ سید شاه د پلار نوم څه دی؟ صدلا کاکو د نیکه نوم؟ پچې کاکو ښه د کوم ولایت یې؟ ارغنداو د کندهار ولایت یې؟ د ارغنداو ولسوالي یې؟ د کوم کلي یې؟ دغه برات د وکیل کنه وکیل؟ و ژوندو جره نه ده ښه دلته دا دستي یې دلته د وکیل ښه وظیفه دې څه شوه؟ دغه پولیس په پولیس کې وې؟ محلي پولیس کې وې اوه تعلیم دې کړی دی؟ یا نه دی دې کړی؟ ښه کارت نمبر معاش یې درکوئ؟ یا معاش مې نه دی اخیستی 3 میاشتې پکې چیرې کړي دي 3 میاشتې وظیفه کړې ده چیرې ونیولې؟ په باوړۍ کې وم باندې په کم باوړۍ کې؟ خپل په باوړۍ ښه وظیفې سره راغلی وې؟ و ښه څونه وخت کېږي چې بندي وې؟ یو کال کېږي چې بندي وې؟ اوس راایلاس وې؟ لږ په زور خبرې کوه د پلار نوم څه دی؟ منان کاکا د نیکه نوم دې څه دی؟ د کوم ولایت یې؟ کندهار ولایت د کومې ولسوالۍ یې؟ د کوم کلي یې؟ وظیفه دې څه شوه په دولت کې؟ عسکر وې؟ ښه د کارت نمبر لرې؟ کارت یې درکړی دی؟ معاش دې اخیستی دی؟ معاش مې اخیستی دی پر څه شی درکړی دی معاش؟ ښه کارت نمبر دې نه دی پوهېد څو عمر دې وظیفه کړې ده؟ دولت کې څو عمر کار کړی؟ 2 کاله او 3 کاله عسکري مې کړې 2-3 کاله دې عسکري کړې ده څه وخت نیوه شوی؟ دغه کې نیوه شوی څونه وخت بندي وې؟ اوس وخت څو 4-5 میاشتې کېږي 4-5 میاشتې کېږي چې بندي وې اوه ښه چیرې یې ونیولې؟ دلته په دغه کې دیلنور کې په دلنور کې یې ونیولې؟ په زور وایه په جنګ کې ونیولې؟ جنګ شروع ونیولې؟ جنګ شروع د پلار نوم څه دی؟ د نیکه نوم څه دی؟ ولایت د کوم ولایت یې؟ د هلمند یې؟ کومه ولسوالي یې؟ د سنګین یې؟ د کوم کلي یې؟ د ډبرې یې؟ په ډبرې کې د کښته کلي یې لوړ یې د نورزو د کلي یې د ساګزو د کلي یې د کوم ځای؟ د ساګزه یې؟ الوکوزه یې سید وظیفه دې چیرې وه ورور؟ نادالي کې وه؟ ښه وظیفه دې څه شوه په وظیفه کې څه شوې؟ پولیس وې؟ وظیفه دې څه وخت کړې ده؟ کال و 2 د 3 کاله صحیح دی ښه صحیح ښه تعلیم دې چیرې کړی دی؟ تعلیم هو تعلیم هلته څو عمر په مالي پولیس کې اکاډمي ولې او بیا د پولیس اکاډمي دې ویلې ده معاش دې اخیستی دی د کارت نمبر دې څو دی؟ کارت نمبر نه سره اوس نه دی یې دې دی لرې ښه کارت هو کارت لرم خو ستا اوس یې دی اوه چیرې ونیولې؟ دا چیرې ونیولې؟ سنګین کې ونه په سنګین کې ونیولې؟ په جنګ وو روان وې څرنګه په څه حالاتو کې ونیولې؟ یا جنګ نه و هېڅکله د هغسې ونیولې اوه ښه څونه وخت کېږي چې بندي وې؟ یو 8 میاشتې به کېږي 8 میاشتې اوه 8 د ستا هغه شی 15 میاشتې اوه 8 میاشتې داسې وایي ښه کرا په طبیعت راته لږ کامره ونږدې نوم دې څه دی ورور؟ احمد ظاهر دی محمد ظاهر د پلار نوم څه دی؟ د پلار نوم احمد ګل دی د نیکه نوم څه دی؟ نیکه نوم احمد سعید دی د کوم ولایت یې؟ د نورستان ولایت د کوم ولسوالي ده؟ د کامدیش ولسوالي کامدیش ولسوالي کامدیش د کوم کلي؟ د اردیش کلي ښه صحیح شو وظیفه دې څه شوه ورور؟ وظیفه اردو په اردو کې څه شوې؟ اردو سرباز وې ضابط وې سرباز وې ښه څونه وخت وظیفه کړې ده؟
تقریبا یو کال کېږي یو کال دې وظیفه کړې وه. تعلیم دې چیرې کړی دی؟ په کابل کې. ښه کابل کې دي. کارډ نمبر دې په یاد دی؟ یا ټولګي مشر دې په یاد دی؟ یا د تعلیمي مرکز دې په یاد دی؟ ښه چیرې ونیولې؟ په روزګان کې؟ روزګان کې. روزګان کې نیولې. دا نور ملګری یې نور. څونه وخت بندي وې؟ 2 کاله. 2 کاله و. 2 کاله. نور ملګري وو تاسې یو ځای سره. ښه ښه صحیح شو. تلیفون به څنګه و؟ تلیفون